سورۃ یاسین شروع کیږي. ربط مخ کې سره ده سورۃ فاتر کې بیان د دلایل عقلیه او پرد شفاعت قهری. اذا الله په دربار کې څوک بزرگ شفاعتونه نشي کولای. سورۃ یاسین کې بیان د دلیل نقلی دی په دې مسله. بیان د دلیل نقلی دی التبدی او علاقه د عذاب او قصال ذکر کې چوغ ورای خلکو معبودانو خو الله نه اخلاص نکړه. دویم ربط د سورۃ فاتر کې اثبات توحید شو په دلایل عقلیه او نقلیه. سورۃ یاسین کې اوس بیان د طریقې د تبلیغ بیان ای پیغمبر ته وی چې دا توحید خلکو ته ورسوه او په څه طریقې ورسوه بیان کوي. دریم ربط د سورۃ فاتر کې اثبات توحید شو. نو سورۃ یاسین کې وسه علامه نمونی د تخفیف دنیوي ذکر کوي هغه چاته چې چا توحید نه انکار کړ. چا د الله توحید نه د منل الله تبا کړی هغه کو قصې واوري. وس سورۃ یاسین تا قلب القرآن موي. حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمایلی کل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. وای د هر شي زړی د قرآن عظیم شان زړه چې دی سورۃ یاسین دی. دا سورۃ یاسین ته ولې د قرآن زړه وای؟ دا په دې معنا سره لکه څنګه چې د انسان په زړه کې ټول مقاصد پراته یعنی د انسان زړه په ډیرو مقاصد باندې مشتملي. دا چا په زړه کې ډیری خبري دا رقم ته د قرآن عظیم د سورۃ یاسین چې د دام د قرآن عظیم شان په ډیرو مضامین باندې مشتمل دی لیکن بلا مضامین پراته دي. تخویف توحید او رسالت او تخویف او قیامت او بشارت او مختلف مضامین پکې دي. او یادی وجه نورتا قلب القرآن وای چې قلب د انسان دی ګس طرف کې. او سورۃ یاسین هم د قرآن عظیم شان په نصف اخیر کې دی یعنی چپ طرف کې اخر طرف کې دی که 15 سپارو اخرانه کې دی. او سورہ یاسین په حدیث پاک راغلی دی علیه السلام فرمای وی څوک چې سورۃ یاسین هر سار وختي تلاوت کوي نو الله پاک به دې انسان دی ورځ کې چې څومره شرعي حاجتونه دي ټول به الله پوره کوي. او حدیث کې ابن حبان یو حدیث را نقل کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اقرأوا یاسین علی موتاک. سورۃ یاسین مړو ته وایي. څه مطلب مړو ته وایي؟ مطلب دا دی چې سړی مړ شو غسل دی ورکه نو دا انسان د پرتا سو سورۃ یاسین ولولای. یو مطلب یا کوم انسان چې دغه مړکیږي ځنکدانې سورۃ یاسین ورته وایي دا په کولو خسته مضامینو مشتمل سورۃ نو کې انشاء الله پاک ورمان ځنکدان اسانه کی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله باندې ذات مهربان او خاص رحم کوون کې دی. یاسین الله اعلم بمراده بذالک. الله تعالی پوی دی په مراد دی. دا سي حرفونه مقطعات دي ته وي. ابو بکر وراق هغه وی دی یاسین معنا د یا سید البشر اے د انسانانو سردارا محمد علیہ الصلوۃ والسلام ته اشاره. او سعید ابن جبیر هغه وی چې حبشي ژبه کې یاسین په معنا دی یا رجل یاسین اے نارینه سړیا. او تفسیری جمل د جلالین یو حاشیه غونډه ده او چې یاسین چې د من اسماء القرآن د قرآن شریف په نومونو کې ونوم دی.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. والقرآن الحكيم وو قسمه ده زما د قسمی په قرآن باندې چې حکمتونو نه ډک دی. انک لمن المرسلین یقینا ته د پیغمبرانو د رسولانو نه یې. علی صراط مستقیم پلار برابر باندې. تنزیل العزیز الرحیم نازل دل دی قرآن د طرف د ذات زورور دی رحم کون کې دی. لتنذرا چې تویروي قومنا قوم ما انذر اباهما ندی ویروي شوی پلاران دوی فهم غافلون او دوی به خبر او په غفلت کې دي. دا په قرآن عظیم شان کې اول ځای دی چې الله پاک سبحانه و تعالی آی کې داسې یو حرف د قسم راوړی او قسم یې کړی او دلته الله رب العزت قسم کړی دی په قرآن باندې. نو ظاهرا په دې کې وشکال دا پیدا کیږي چې الله په قرآن باندې ولی قسم کوي. نو قرآن خو مخلوق دی تور ته چې نه قرآن نه دی مخلوق. قرآن د الله صفت دی او الله پاک په خپل صفت قسم کړي او د الله صفات قدیم دي. یا په بل شکل کې به اعتراض راشي چې الله پاک دلته قسم کوي په قرآن باندې. ګوري منګه انسانان چې قسم کو د قسم مقصد څه د قسم مقصد دای چې ته اوس مثلا قسم کې د الله په نوم نو دا څوک چې قسم کوي دا ویریږي د دینه چې مقسم علیه پچا چې ته قسم کې چې الله دی چې مقسم علیه بماتا ټکر را کوي ماته به عذاب را کوي که زه په خپل قسم او حلف کې د اغنم په دروغ یاد کم یعنی قسم په دروغ وکم نو د قسم مقصد خدای کنه چې دا حالف به د مقسم علینا د ټکری او د عذاب ير لري. وته چې په الله قسم کې خدا الله دا نوم دې د پاره یادې چې په دې خبر کې زه روښنی منو ګور الله به ما عذاب راکې ټکر به راکې. نو دا خو زمونږ د قسم مقصد شو. الله پاک څنګه په مخلوق قسم خوري ځکه الله قرآن کې په ډیرو شیزونو قسم خوړلی. په قرآن قسم کړي په لیل او په نهار او په عصر په تین او په زیتون. نو الله پاک خو د کوم شینه د ټکر یې نه لري نو بیا دا هغه د قسم مقصد څه دی؟ نو تاسو جواب وکئ چې یو د مخلوق قسم دی یو د خالق قسم دی. د مخلوق قسم هم دغه ته ویلې شي لکه موږ تاسو چې قسم کوو نو مدا مقصدی که چې د دې خبره کې موږ خلاف یو نو موږ به الله وਹੀ. خو الله خالق دی او د خالق قسم په مخلوق مور قیاس وا. د خالق یعنی الله رب العالمین قسم د پاره د شهادت او تاکیدی. الله چې په کوم شي قسم وکینو دا شی شاهد جوړي او دې کې د کلام تاکید ذکر کیږي. لکه په دې ځمانه تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی لیکلی دي وای هاذا ليس محض الحلف. په دې ځکه چې الله په قرآن قسم کړي دا وی صرفا ماضی قسم نه دی بل دلیل خرج مخرج الحلف. دا دلیل دی او د قسم په شکل راوتله. والقرآن الحکیم قسم می دی په قرآن دا اصلا دلیل دی خو په شکل د چا راوتله د قسم. څنګه دلیل دی؟ دلیل په دې خبره ده انک لمن المرسلین ته رسولی د رسول الله د رسالت لپاره قرآن لوی دلیل دی. نو دلیل شو کنه شو شاهد شو کنه شو. والقرآن قسم می دی قرآن باندې قرآن گواه دی قرآن شاهد دی قرآن دلیل دی. انک لمن المرسلین و دلیل د رسالت په مسله باندې شاهد او دلیل څوک شو؟
قرآن. نو الله چې په دې قسم کړي نو دا محض قسم نه دی، دا دلیل خرج مخرج الحلف، دا خو شاهد دلیل دی خو په شکل د چا کې راوتلی قسم کې. نو دا الله پاک قسمونه په شکل د چا کې شاهد او تاکید. والعصر قسم می دی په زمانہ باندې وی، زمانہ شاهد د پتا انسان ان الانسان لفی خسر وای کنه. والتین والزیتون یا واللیل پشپا پورس په هر شي چې رب قسم کړي شهادت او تاکیدی. نو دا مسله در سره ذهن کې کینوي چې الله پاک په کومو چیزونو قسمونه کړي دي، نو دای دا بطور شاهد او بطور دلیل او بطور تاکید. خو په دې یو اشکال شته، مولانا اشکال دا دی چې دلته الله پاک چې د قرآن دلیل جوړ کړی دی په دې خبره چې انک لمن المرسلین، نو خالص د دلیل په شکل کې به ذکر کړی وي، دا قسم په شکل کې ولی ذکر کوي؟ دې کې څه حکمت دی؟ مفسرین جواب کوي، وای چې تش دلیل کې ذکر کړی وي هم ټیک وا، خو د قسم په شکل کې ذکر کوي چې عربو ته او مشرکینو ته دا خبره بالکل معلومه وه، هغوی هم دا منله چې څوک په دروغه قسم وکړي نو الله به ټکره ورکوي، دا مشرکانو منله. لیکن زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو ځایونو کې قسم کړي، لکه دا خو رسول الله به خلکو ته ویلي والقرآن الحکیم، زما د قرآن باندې قسمي. یعنی مقصد دا دی چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرو قسمونه کړي، نو کچيري دا رسول الله په قسمونو کې دروغجن وي الیاذ بالله، نو خامخا به الله حساب کړی وي، خو چې د تعالی ټکر نه دا ور کړی معلومیږي دی په خپل رسالت کې رښتونه دي انک لمن المرسلین. والقرآن الحکیم، قسم می دی په قرآن باندې الحکیم چې محکم کتاب دی، منسوخیږي نه. یو معنا الحکیم د حکمتونو نه ډک دی. درېمه معنا الحکیم محکم معنا محفوظ کتاب دی، عیب نقصان پکې نشته. الحکیم حاکم دی په مخکینی کتابونو باندې. تفسیری سمرقندی دا ترجمه لیکلی دي. انک لمن المرسلین دا جواب قسم شو، دا اول جواب قسم شو. الله په قرآن قسم وکي او د قسم کې حکمت تشروتو دا چې عظمت مقسم به، عظمت چا مقسم به. قسم می دی په قرآن باندې او قرآن دومره لوی کتاب دی، الله په قسم کوي. جواب د قسم انک لمن المرسلین، یقینا ته چې د رسولانو نه علی صراط مستقیم. دا بیان د مسلک الرسول دی. علی صراط مستقیم بیان دو مسلک د دې رسول مسلک چې شه دی. او دویم جواب قسم دی ته پنی غلا رب ته پلارا نیغه باندې، ته پلارا نیغه باندې. علی صراط مستقیم سمرقندی وی انت علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم، دا دریم جواب قسم دی. تنزیل نزل تنزیل مفعول متکتف مقدره، نازل شوی دا کتاب د طرفه دا ذات نه چې زورور رحم کون کې دی. لتنذر مقصد ارسال د دې رسالت مقصد څه دی چې الله را لګلې دی، د رسولان چې الله را لګلي محمد رسول الله را لګلي مقصد څه دی؟ وای مقصد دا دی لتنذر چې تویروي قوم ما اقوم ما انذر باهم ندی ویری شوی پلانان دوی فهم غافلون، دوی غافل دي بے خبره بے پروا دي. لقد حق القول على اكثرهم، یقینا پر شوی فیصله د عذاب پاکثر د دوی باندې فهم لا یؤمنون، دی ایمان نه راوړي. د عذاب فیصله پی پورا شوی نوم د سی بی ایمان پاتې شوی دی.
انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. طالب دې آیات لري تفسیر دي. یو تفسیر دا دی حدیث پاک راغلی او زله ابو جهل راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې په منځ بیت الله سره ولاړ دی او د دې اراده و چې پر رسول الله مبارک باندې مطلب دی چې حمله وکي یا څه ګند ته پڅټ کې واچي یا څه نور اذیت ورته ورسي. خو چې کله رسول الله تعالی نزدې شلو غاټ کاڼه ور سره دی الله پاک د لاسونه دی مړی سره داسي ون خلول او بیت واپس شو. نو دا معجزه نه و د رسول الله خارق العادت کارو. الله وی انا جعلنا فی اعناقهم یقینا من ګرځولې دي په چټونو د دې کافرانو کې اغلالن توقونه فهیا دا لسونه د دوی یا فهیا دا توقونه د دوی ال الاسقان ترزنو پوری دا شکل ماته وګوره دا لاس ځنی سره دا لسونه چټونو سره ونه خطه زنو سره فهم مقمحون او دوی سرونه پورته نیولې وو سرونه پورته کړې شوی وو سرونه پورته کړې شوی دي چې کنه چې د لاسونه بل شي سر پورته شي سرونه پورته کړې شوی وو. نو دا معجزه شول چې د پیغمبر علی السلام باندې گزار کوي او الته الله ست څټ سره ون خطو ځنی سره ون خطو. نو مخکنی خبره ثابته شو لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. وګوره فیصله د عذاب پوره شوه ایمان نه راوړي کنه ولی ایمان نه راوړي اخو رسول الله پکاړو ولي. دویم تفسیر دا حال د کافرانو د قیامت ته ورځي دی. ان جعلنا فی اعناقهم کته جعلنا خو ماضی ده د قیامت په حالاتو کې استعمالي کې د ماضی صيغه د زیادت ته یقین د واجنه څنګه چې د ماضی زمانه یقیني د قیامت راتل یقیني. الله موږ بواچو په چټونو د کافرانو کې اغلالن توقونه فهیا دا توقونه چې دی لاس ارسقانی ترزنو پوری به دومره پلن توقونه به ورته چولی چند زنو پوری پاسل ته ونختی فهم دوی چې مقمحون سرونه به پورته کړی شوی. دریم تفسیر دا دی چې دا آیت به تور تمثيل الله پیش کړي به تور تمثيل. څنګه تمثيل دی مولانا یو سړی ته چې په غاړه کې د سی پټي واچي او سری پورته نیولې سترګې مسمان ته نو لاندې ځای کتهش نشي کته. د کافر مثال دغه څه دی د کافر په غاړه کې هم د شرک د تقلیدی شرکی پټي پراته ده او با چې شرک کین ورته مکوا وجن علیه ابانا هغه شرکی تقلید پټي د عینه د شیدل کده چا په غاړه کې چې پټي پرته لاندې زی ورته نخکاری نو دتم حق نخکاری. وجعلنا من بين يديهم سدا الله موږ ګرځولې دي مخکې د دوی نه. د دې آیات هم درې تفسیر دي. یو تفسیر دا دی چې یو ځله یو کافر اراده وکړه چې زمونږ په پیغمبر محمد علی السلام باندې گزار وکي حمله وکي بیت الله په خوا کې. خو چا کافر څنګه راغی نه چپ چاپیره د دې کافر نه دیوالونه وشو لکه چپ چاپیره په دې معنی مخکیم دیوالو شو شاتم دیوالو شو. نو چې دا کافر به کم طرف ته مخ کولو مخکې به دیوالو شاته به دیوالو. اوس په دې د دې په ځای چې پر رسول الله ته اذیت ورسي خپل په دیوالو کې راګیر شو. نو معجزه و د رسول الله کنه مخکې ثابت شو لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. فیصله د عذاب په پوره شوی ایمان خاصم نه راوړي دیوالو کې گیر شو به ایمان نه راوړي. الله وجعلنا من بين يديهم سدا منګر زولې د مخکې د دوینه سدن دیوال او روسته د دوینه دیوال پاکشینه هو منګ راګیر کړي فهم له سرنیچ نویني راګیر دی پکې دیوال کې راګیر دی. خو یو سوال وتا ته پیدا شي مولانا وای من بین یدیهم سدن من خلفهم سدن یو دیوال مخکې دی او بل شاته دی. نو دیوالونه خو څلوري کنه دلته خو د څونه ویلي چې یو دیوال مخکې دی شاته بل خې طرف بل چپ نه د عمدی نه څلور دیواله مراد دي. دا په دې معنی باچا مولوی صاحب چې اوس ته مخکې د دیوالي نه یو دیوال دی شاته خو کته د سیمه خوړه خو به د ته مخکې دیوال دی کنه او به د شاته دیوال دی خو دلته خو مخکې شاته دیوالي نو خو اوس پرد کچې ته د سیمه مخکې نو هغه دیوال دی د دیوال خو کده د سیمه مخکې خدا دیوال دی کنه نه دا مطلب ضرور دیوال دی. نو دا د رسول الله معجزه وا چې په دیوالو کې گیر شو هغه ته تکلیف ورنه شو کړي
لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. ګوره به بې ایمانه پاتې شو، فیصله د عذاب پې پوره شوه. دیم تفسیر دا دی چې دا د قیامت حال بیانوي، لکه مخکې مې ویلي بیا به تخفیف اخروي شي. الله وایي موږ ګرځولې د کافرانو دپاره مخکې هم دیوال شاته هم دیوال. قیامت په ورځ باندې به د جهنم په دیوالو کې راګیري فاخشیناهم فهم لا یبصرون، لکه بقی تل شو سرادقها. جهنم لولي دیوالونه دي. ترمذی شریف حدیث کې راځي چې د دیوال د پلنوالي د پاسه 40 کاله تیز رفتار اس مزل کې هم نه خلاصيږي. دریم تفسیر دا دی چې دا هم په تور تمثيل الله بیانوي، لکه یو انسان په 4 دیوالو کې بند دي، نه ورته نخکاری. کافران هم د خواهشاتو د خپل شهواتو په 4 دیوالو کې بند دي، هغه ته توحید او ایمان نخکاری. وسواء علیهم، او برابر ده په دوی باندې انذرتم کته وی روي دوی او کین وی روي لا یمنون ایمان راوړي. انما تنذروا دې سره عبارت لیکا انما تنفع انذارک، یقینا فائدہ ورکوي استاویر اول من تبع ذکر هغه چاته چې تابعداري کړی وي د قران او خشیه الرحمن یې کړی د رحمان ذات نه بل غیب په حال نه لیدو کې. فبشرون د تجیر ورکه د بخنی او د اجر عزتمن. انا نحن نحيي ونكتب ما قدموا واثارهم. انا نحن یقینا علاوه من لیکو، انا نحن من چې نحيي الموتى ژوند کو مړه، ونكتب لیکو ما قدموا اچ دوی مخکې لګلی واثارهم او چې ورستو د دوی دی. عبارت ته ګورئ د نحيي الموتى یا حقيقي معنی مراد ده چې الله پاک بس د مړي ژوند کوي، نو حقيقي معنی یا مجازي معنی. دلته د نحيي الموتى مطلب ده منګه ژوند کو په ایمان سره الموتى مړه کافرانه، یو مړ کافر دی خو په کفر مړ دی، منګه په ایمان را ژوند کو. ونكتب منګ لیکو ما قدمو، ته چې ځان نمخ کې څه اعمال لګي الله وی دا منګ لیکو په واسطه د ملائکه لیکل کېږي، کرام الکاتبین در سره دي. یا بل معنا نكتبو معنا دا نكتبو مضارع په معنا د ماضی سره کا، ونكتبو او موږ په تقدیر کې لیکلی ما قدمو چې دوی مخ کې لګي. نكتبو ماضی مضارع په معنا د ماضی، ونكتبو موږ په تقدیر کې لیکلی ما قدمو چې دوی مخ کې لګي. واثارهما د آثارونه یادا معنا د چې ما يعملون ها بعضو هغه عملونه چې دوی ورستو پریخي ځان پسې. انسان مړ شي کنه ورسته ځان پسې عمل پریخي. مثلا یو سړی مړ شو جمعه جوړ کړی دی کوئی استله، یو سړی مړ شو هغه سینما پریخي د ورسته ځان نه ناغلی کل کېږي تاسو. یا بل معنا واثارهما موږ د دوی آثار لیکو. آثار قدمونو ته وایي چې سړی په جمعه ته ځي او هغه سړی په مثال نیکو اعمالو ته ځي، دا ټول ورته الله وی موږ لیکو. وکل شیء احصیناه، الله وی هر شی موږ راګر کړی دی په امام مبین، په کتاب ښکارا کې. مولانا د دې امام نه مطلب لوح محفوظ دی. لوح محفوظ ته امام ولي وي؟ امام خو ویل شي مقتدا ته، مقتدا هغه چاته چې خلق ورپسې. نو د لوح محفوظ ته ځکه امام وي چې دا زمونږ استاد چې د دنیا کې څومره اعمال چې کېږي ټول دا مغې پسې دي، چې کېږي خو ټول راته مخکې هلته نوشته دي که نه، دا زمونږ مقتدا دی. ځکه لوح محفوظ ته چې شی وي؟ امام. او یوه بله واورئ په دې صورت سین کې دا امام مبینو، دا مبین چې دی 2 کرت راغلی، او د دې یو فلسفه درته زه اخر کې د دعا په شکل وایم، انتظار وباسئ ان شاء الله. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، او بیان کا پیغمبر د خلکو ته مثلا یو مثال اصحاب القريه دا کلی والو اذ جاء المرسلون کله چې راغلی و دي ته پیغمبرانه. لک سر پورته کوي دې ځکه الله پاک دې او درې پیغمبرانو تذکرہ کړی دا. یو تفسیر په کې چا د څه کړی دی چې دا یو کلیو په نامه د انطاکیه او دې ته درې پیغمبران راغلي ملي کا دا چې اوس هم د ملي کوي. دې ته درې پیغمبران راغلي وو، یحیی او یونس او شمعون. دوه راغله خلکو یې تکذیب وکړي او دریم راغی هغه خلکو د پیغمبرانو تاکید وکړي، به بعضې خلکو ایمان راوړو بعضې رانوړو، خو بس خلکو تکذیب ډېر وکړي نو په دې خلکو باندې الله عذاب راوست. نو دغه درې واړه چې دا یحیی یونس او شمعون نومونه اخیستي وایي دا الله رسولان نه وو، د الله
بلکې دا د عیسی علیه السلام استازي وو، لکه د عیسی علیه السلام شاګردان وو. اخر علیګری و دې کلی ته، خو کلی خلکو د دې تکذیب وکړي، بیا په عذاب راغی. نو رسول الله شو که رسول عیسی شو؟ رسول عیسی شو. یو تفسیر چا کړي، لیکن دا تفسیر چې چا کړي دی تفسیر ته وایي دوی دا کمزورې دی. ابن کثیر خو په ډیر زور اخسته. ابن کثیر په دې تفسیر چې دا اوس مې درته ذکر کړ څلور قسمه را دي کړي، دی وجه نه دا کمزورې دی، دی وجه نه دا کمزورې دی، دی وجه نه دا کمزورې دی. او بیا په دې کې ابن کثیر سره قرطبي مرګره دی. جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحمه الله هم یو بل تفسیر راخسته. اوس بل تفسیر چې ذکر شوی دی نو د قرطبي، د ابن کثیر، د جواهر القرآن، د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه دا دی چې دا درې کسه چې کوم رسولان دي دا د الله رسولان دي. دا درې وړ رسولانو نمونه اصول کا، یو پیغمبر صادق، بلو صدوق، بلو شلوم. سو پیغمبران درې، صادق، صدوق، شلوم. دا درې واړه پیغمبران الله را لېږلي وو، خو اول کې دوه راغله، صادق، صدوق. اکمې علاقې ته چې راغله خلکو یې تکذیب وکړي، نو دریم پیغمبر الله د دوی په تقویت کې راولېږلو شلوم علیه السلام. هغه د دې خلکو سره څه دې پیغمبرانو تایید او تقویت یې وکړي، نو ځینې خلکو منله وکړه، خو ځینې خلکو ونه کړله. بس الله رب العزت دا خلک عذاب کړه. نو دا راجح تفسیر دی چې دا د چا رسول دی؟ د الله. واضرب لهم، بیان کا دوی دپاره مثلا مثال، دې تخفیف دنیوي وی. اصحاب القريه دا کلی والا اذ جاءها المرسلون، کله چې راغلي و دوی ته پیغمبرانه، پاول کې ورته څو راغلي و؟ دوا. اذ ارسلنا الیهم اثنین، علاوه چې کلم را لېږلي و دوی ته دوا. فکذبوهما، دوی ورته نسبت ته دروغ وکړي. ادري و دوه ته ویل تاسو دروغجنې. فعززنا بثالثنا، بیا من قوت، بیا منګه تقویت کې دغه پدریم پیغمبر باندې، لکه قوایناه. ابن کثیر وایي منګه تقویت کې پدریم. نو فقالو، د پیغمبرانو ورته ویل انا الیکم مرسلون. اول کې خلکو صرف تکذیب وکړي، نو دې مرته په کلام کې تاکیدونه لږ کم کړه. څنګه ورته وایي انا الیکم مرسلون؟ یو ان دی او بل جمله اسمیه ده، دو تاکید شو. اوس خلکو نورم زور واخستو. قالو دې خلکو ورته لما انتم الا بشر مثلنا، تاسو نه مگر بشری زمنګ پشان منزل الرحمن من شي، او نه دی رحمان نه دی نازل کړي رحمان ذات یو شي. ان انتم الا تکذبون، تاسو درې وړه پیغمبرانه مگر دروغ شنه. وګوره ورته خبره سخت کړه، انکار سخت شو. قالو دی پیغمبرانو ورته ویل ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. وګوره تاکیدونه صحیح کا، پیغمبرانو تاکیدونه ځکه زیاتره چې الته انکار ډیر شو. ربنا يعلم قسم، انا تاکید، لمرسلون جمله اسمیه وګوره او لام وګوره پکې لام تاکید. نو دا تاکیدونه ځکه زیات شول چې الته د خصم انکار اشد شو، اشد الانکار شو. د درې وړو پیغمبرانو ورته ویلي ربنا يعلم، رب زمونږ پوهېږي، انا الیکم لمرسلون، چې یقینا موږ تاسو ته لېږلي شوي یو. طالبه اتا په دې شمه کې یو بیت دی وی ان را در پنج جا مفتوح خوان بعد علم. شته که نه داسې ان به په پنځو ځایو کې مفتوح وي لوستل کېږي چې علم نه وروسته راشي ان نه. دلته لاندې وګوره یعلم انا، دلته خو د علم نه وروسته ان راغی. نو جواب دا دی چې دې ځای کې د ربنا یعلمو هغه رب ته چې د علم نسبت شي قسم شي، رب ته چې د علم نسبت وي، لکه ته چې الله عالم دی دا کار دشي دی قسم شو، قسم شو کنه. ربنا یعلمو الفاظ چې شو د قسم، او به وي ان را در چار جا مفتوح مکسور خوان بعد القسم مکسوری، قسم وروسته ان مکسوری کنه. وما علينا الا البلاغ المبين، او نشته زمونږ په غاړه باندې مگر تبلیغ دی ښکارا. نو په دې خلکو باندې قاطی راغله او بارانونه نه کېده. نو قالو دوی پیغمبرانو ته وی انا تطيرنا بكم، منګه سپیرو شلو ستاسو د وجنه باران نه کیږي، بدحالی شو. لا ان لم تنتهوا کتا سو من نشي لا نرجمنکم من بخامه خطا سولو په کاړو باندې په کنزلو، او ولا يمسنکم برسیږي تاسو زمونږ د طرف نه عذاب علی عذاب دردناک. قالو پیغمبرانو ورته ویلي طائرکم، دا سپیرواله ستاسو ماکم ستاسو د وجنه دی،
خو تاسو عقیدې خراب دي، تاسو عملونه خراب دي، برابر در باندې حالات هم داسې راوست. ان ذکرتم کتا سول نصیحت در کی دی شي نو د دې جزاء محذوفه ده. فتطیروا کتا سول نصیحت توحید در کی دی شي تاسو په سړي سپیرواله عقیده نسی. بل انتم قوم مسرفون تاسو یو قوم د حد نزیتی کوونکی. یادا سے جزاولی کا سراج المنی لیکلی دا ان ذکرتم کتا سول نصیحت در کی دی شي نو تطیرتم وکفرتم تاسو په سړی د سپیروالی او د کفر دغه نظریه ساتي. وجاء من اقصى المدینه کله چې د دې وړو پیغمبرانو تکذیب دی قوم وکي نو دی خار کې دلته یو نیک سړی او دا سړی مشهور دی په صاحب یاسین. څه شی ورته وی طالبہ؟ صاحب یاسین. جواهر القرآن کې شیخ لیکلی دی د دې سړی نوم حبیب النموری النجار. حبیب ابن موری النجار نو مشهور په حبیب نجار سره دی او خو مشهور نومي صاحب یاسین دی. صاحب یاسین یا حبیب نجار دا یو نیک سړی مسلمانو ډیر هغه د پیغمبرانو په دفاع کې قوم ته څو خبرې وکړي. د هغه تقریر رب خوښ شوی منگ تر نقل کئی. وجاء من اقصى المدینه راغی د کوز طرف د دې خارنا رجل یو نارینه سړی یا سامنډي راوهلی. قال ویلی قوم اتبعوا المرسلین ای زما قومه تابعداري وکړئ د پیغمبرانو. دس یو آیت مخکې تیر شوی استاد سویج رجل مؤمن الته دس یو چې وجاء رجل من اقصى او دلته چې وجاء من اقصى رجل الته رجل مخکې دلته ورسته دی هغه نکته بیان کړی و. الته کوم رجل کار چې کړي موسی علی السلام د قتل نه دفاع کړي او دلته دفاع د چانه کړي د تکذیب نه نو د قتل نه د چا خلاصول ډیر لوی کارنامه ده. نو ځکه الته رجل مخکې ذکر کړي چې هغه سړي ډیر لوی کارنامه ده کړي. خو رب نوم نه اخلي چې نوم یې شه دی هلکه نوم یې څه کې خو د نارینه سړي کار کړي. اتبعوا ما لا يسألكم دام دا رجل مومن د صاحب یاسین خلقو ته وای وای تابعداري وکي د هغه چا چې تاسو نه غواړي اجرن سمزدوري او بدلا وهم مهتدون او دو په هدایت دي. وهم مهتدون ابن کثیر معنا دا کړی دا چې مهتدون فيما يدعونكم من عبادة الله وحده لا شريك له. دا تاسو ته چې دعوت ته یو الله د بندګۍ درکې او شریک نه پی کوي دا څومره لوی هدایت ته. وما لي لا اعبد الذي فطرني تفسیری مظهری لیکلی دی چې دا رجل حبیب نجار چې کله راغی نو د دې قوم خلکو دنه پوښتنه وکړه ورته څه وایي وانت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل تم لکه چې موږ د دین مخالف دي د پیغمبرانو مرګره. نو دې ورته جواب کوي وای وما لي لا اعبد الذي سدي مال جزو بندګینو کوم هغه ذات فطرني دې پیدا کړې ما ویله ترجعون او خاصه تاسو ورګرځیدل دي ایت به ورګرځيږي تاسو. ګورې دلته التفات اول کې ورته لا اعبد متکلم ویله ترجعون مخاطب دا څه چې دا کلام اصلا کې بنا د زجر د پاره دی نو اخر کې دې ته ځکه متوجي کې اتخذ من دونها الهتنا پدې کې رد شفاعت قهریه دی. آیا زونی سم سوا دی الله نه نور حقداران د بندګۍ ای یرید الرحمن بدرین کچریو غاړي ماته رحمان ذات تکلیف لا تو نشي د فکولې زمانہ شفاعت او سفارش د شان او شی من ضرر ولا ينقذوني اخلاص ولي من نشي د الله نه انی اذن لفی ضلال مبین. دا دی صاحب یاسین بیان وره ګوره د حبیب نجار شروع دی څومره کولې بیان کوي. اصلا کې د عبارتونو ټول د سوالات جوابونه دي. قوم خلق ورنا یو تپوس خدا وکي چې ترکه چې دوی مرګره دی ورته وي چې ومالي الله عبادو. دیم تپوس ته قوم دا کړي چې ته زمونږه د شفاعت قهریه ولی نه مانی نو دی ورته وي که زونی سما سوا دی الله نه نور الها او که رحمان ذات ما د تکلیف راکې نو د سفارش ما نشي بچ کولې والا نه اخلاصولې نشي. نو بیا ورته خلک وي خایو سوال پی کوي وینو ګوره کته زمونږه د شفاعت قهریه ټیک تا
چې الله نه د خلاصولې نشي، شفاعت پیدا نه کولې نشي، نو خو که بیا هم شفاعي قهري ومنې نو ولې نو څه ګناه ده؟ دی ورته وایي اني ذل فی ضلال مبین، یقینا زه به په دې وخت کې په ګمراهۍ ښکاره کې یم. نو بیا ورته خلکو ویل چې ښه نو دا اوس راته ووایه چې دا زمونږ دین ګمراهي ده، نو ته څه منې؟ ته د خپل دین بیان وکړه. وایي انی آمنتو بربکما، ما خو ایمان راوړی دی ستاسو په رب باندې، فاسمعوني، واورئ زما خبره، ما خبره واورئ. مفسرین کرامو لیکلي طالبه و چې دې ځای ته کله د دې مسکین تقریر راورسېدو او د قوم خلک پرې راچاپېره شو، ډېر خلک ظالمان. تفسیر سراج المنیر لیکلی دی چې ووثبو علی بطنه، دا مبارک باندې راجمه شو دی صاحب یاسین او حبیب نجار باندې، نو چې راجمه شو ور باندې په دې خېټه باندې وهلو کلمې ورته راویست. بیا بل راغی هغه دې مړی کې ورته چې شی واچولو نو مړی مر باندې غوڅه کړه. بل راغی هغه دې سر ته تیږه ونیوله نو دا سر یې په تیږه باندې ورته ورموه بالحجاره، په کاړو باندې وویشتو. بیا یې راواخیستلو دا مسکین او په یو چوک کې ویزان کې چوک یې راځوړند کړی پانسي کړی او پانسي کولو نه وروسته بیا راواخیستلو کوی کې ګزار کړي. دی وجه نه دې ته ځنې خلک اصحاب الرس کوی والا خلک دا یادې پکې، خو ډېر په مظلومیت سره غریب شهید کې دا بدن یې د ټوکړې ټوکړې کې، نو بدن یې دلته په وینو باندې لبریز دی او کوی کې پروت دی. روح الله اکبر، د شهید روح بر رواني الیین ته رواني. هغه د شهید روح، هغه د صاحب یاسین روح، هغې ته خبرې شروع شوې، ملایکې د زیري راغلې. قیلا مجهولي صیغې ته د خیل دی، قیلا د هر طرفه اوازونه شروع شوه، د شهید روح ته د هر طرف ته आवाज کېدو، आवाज دا کېدو ادخل الجنه، ننوځه جنت ته، ته جنت ته ځه. نو وایي که نه وی جسمه فی دم و روح فی الجنه، وی جسم یې دلته په وینو کې لبریز دی او روح یې چېرته لاړو؟ جنت ته ورسېدو. आवाज ورته کېږي د هر طرف نه، ملایک ورته आवाजونه کوي ادخل الجنه، ورنوځه جنت ته، جنت ته ځه، جنت ته ځان ورسه. خدا نهایت مخلص سړی و، مولوي صاحب دومره مخلص دی چې اوس دی شهید شو، د شهادت نه وروسته هم د ده تمنا وه. قال د ویلې یا لیت قومي یعلمون، الله اکبر، ډېر مخلص سړی و. ویا لیت قومي، افسوس دی چې قوم زما یعلمون پوهېدلی بما په هغه توحید باندې غفر لی ربي چې بخښنه وکړه ما ته رب زما، کشکې په دې توحید پوهېدی دوی به هم دا منلی وی. وجعلني من المکرمین، او ګرځولې ما زه د عزت و کرامت والاونه. وګوره ما ته څومره عزتونه میلاو شو، کشکې دا خلک هم په دې باندې پوهېدلی زه خو رب وبخلم، زه خو رب د کرامت والا کړم، کاشکې دوی هم پوهېدلی نو دوی هم د الله د توحید منلی. نو دا وګوره دا ډېر نهایت مخلص سړی و. ښه خلکو ته اوس هم وروسته وي کاشکې دوی هم پوهېدی په دې خبره، نو زه بیا نه مړ کولی، یا دا کشکې پوهېدلی دوی به مې یو الله منلی وی. او دې وجې نه دا حدیثو کې راځي، تاسو به انشاءالله راشي، زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ملګري شهیدان شو په خود کې، اویا کس شو صحابه کرام، ایک حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو. حدیث پاک کې راغلی دی کله چې د احد شهیدان روحونه الله پاک د جنت تشنو مرغانو په جوجرو کې واچوله، نو د احد د شهیدانو یو پیغامو، الله اکبر، جنت کې یو پیغامو د احد شهیدانو دا आवाज کې جنت کې یا لیت اخواننا یعلمون ما صنع الله بنا، ای کشکی دا د احد شهیدان आवाज مو ورکنه جنت کې ویلی و، یا لیت اخواننا یعلمون، کاش کې چې پویدلې زمونږ ورونه ما صنع الله بنا، موږ سره الله څه وکړه دی جنت کې، څونه مزي مو دي، څونه نعمتونه مو دي، لله یزهدوا فی الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، چې دو د جهاد نه به مینې شوی نه وي او د جنگ نه واپس شوی نه وي، کاش کې دوی خبر وي، دوی هم د الله د دین لپاره خپل سرونه قرباني کړي وي. یا دا رقم بیری معونه کې صحابه کرام شهیدان شو، ا د بیری معونه صحابه کرام چې شهیدان شول هغه په جنت کې دا आवाज کړي وو چې بلغوا عنا قومنا، ورسوي زمنګ پیغام، جنت کې دا आवाज شهیدانو وی ورسوي دا زمنګ پیغام زمنګ قوم ته، ان لقینا ربنا فرضی عنا ورضانا،
من خپل رب سره ملاقات شلو او رب زمنګ ناراضي او منګ هم راضي کړو. الله اکبر. کله چې د شهیدانو د اوازونه په جنت کې وشو نو جنت خو د ارمندونو زینه دی. وفيه ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. الله پاک شهیدانو ته ویلي اے شهیدانو بس تاسو دا پیغام بس تاسو پیغمبر محمد علیه السلام ته ورنازل کما. نو قران نازل شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قران نازل شو د شهیدانو پیغامونه الله تعالی رسولي. او دی وجنا شهید ته قیامت پر ورځ باندې جنت کې ویل شي. وای شهید څه غواړي؟ شهید یا الله پاک ارسلی وای نه څه غواړه. شهید په مجبور شي اوس الله مې نه پریږدي راته وی غواړه. نو شهید به الله پاک ته وی چې الله زما خو نور مطالبه نشته. یو مطالبه مې دا ده چې تبي تما ژوندې کا واپس دنیا ته راشم ستا د لار ستا په دلار کې بیا شهید شمه. دغه یو تمنا شته. الله وی دا تمنا خو نه پوره کی دنیا ته خو دې بیان لګم. دیو جنا د شهادت تمنا سنت ده. اشه د مرګ وختل جایز نه دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنا کوله ویلی وی چې ودیتو ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. زما دي سره ډیره مینه ده چې د الله په دین باندې وجلې شوی وي به ژوندې شوی وي به وجلې شوی وي به ژوندې شوی وي. نو صاحب یاسین مسکین په ډیر مظلومیت کې شهید شو. اخلاصمن سړیو خپل پیغام پرې خودو الله مونږ ته واورولو. هغه شهید وایي الیت قوم یعلمون هاي افسوس دې ما قوم پوهېدلې بما فاغ توحید باندې چې وبخلم زربا وجعلني او ګرځولې من المکرمین کرامت والاونه. وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء. الله وی موږ نازل نکړلو په قوم د باندې ورسته د دنا من جندن سلخکری د اسمان د قوم پس خو د ملائکه لخکری نه نغلي. وما كنا منزلين الله موږ نه نازلون کې د لخکرو د ملائکه. خنو دا قوم په څه عذاب شو؟ عذاب ادا ده ان كانت الا صيحه نو هلاکت د دوی مگر یو چغه یو جبرئیل امین په چغه وهله فاذا هم خامدون. په دې وخت کې دوی خبراته و یخ کړه د واره یخ ځکه د ډېر غصه وکنه انبیا او تکذیب کوا او موحد مؤمن سړی شهید وا نه دا خو ډېر ګرم و هلو یخ می کړه یخ دا اوري مرش د غصې اور. یا حسرتن علی العباد هاي افسوس دې په داسې بندگانو باندې ما یتیه من رسولین ناراضی ورته رسول الا کانوا بی استاجون مگر دوی په استهزاء کوي. یا حسرتن د یا حسرتن چا ویلي دا د ملائکه قول دی. کله چې داخلك تباشو نو ملائکه आवाज کوي یا حسرتن افسوس دې په داسې قوم باندې په داسې بندگانو. یا دا یا حسرتن دا پیغمبرانو وینا ده. او کوم پیغمبران چلته و خلق تبا شو پیغمبران خو بد شو کنه دیغه سره مرګري مؤمنان. نا پیغمبرانو ویل یا حسرتن هي افسوس دې په داسې بندگانو باندې. او کچيري الله کلام شي نبی په کې لګشکال دی چې الله پاک څنګه وی چې یا حسرتن افسوس دی. الله شان اوچت دی. نبی وايي حسرت په معنا د هلاکت سره دی. الله ویل یا حسرتن هلاکت داسې بندگانو باندې وی چې نه راځي دوی ته رسول مگر دوی ور پورې استهزاء کوي. الم يروا كم هلكنا قبل من القرون تخويف. آیا نه ګوري دوی الله وی څومره موږ هلاک کړي دي نه مخکې من القرون ډېری پیړۍ او قومونه انهم چې دا هلاک شوي خلک الیهم دی ژوندیو تعالی یرجعون واپس ناراضي. مړ شوي خلک دی ژوندې ته واپس خو به ته ناراضي کنه. مړ شوي خلک ژوندې ته واپس به ته ناراضي. نو په دې آیت کریمه کې یو رد دی په منکرینو د قیامت چې قیامت خوشته. دویم په دې کې رد دی په دهریانو. دریم په دې کې رد دی په تناسخ عقیده والا. یو ډله په دې دنیا کې د عقیدې د تناسخ قائل و. تناسخ دی ته وی دا یو سړی چې مرشي د روح ببل کې نه نوځي بل چې مرشي روح بل کې نه نوځي. نو دوی باندې را دوشلو چې نا ګورا دا کوم سړی چې مر شو نو رحم لاړو او هغه واپس به دنیا ته ناراضي. دنیا کې نور خلق دي. امام قرطبی دلته عبارت لیکلی دی وی وفي الآیة رد على من زعم
وی په دې آیات کې رد دی په هغه قسم چې ګمان کوي چې ان من الخلق من يرجع قبل القيامه بعد الموت، چې ځنې خلق دی دنیا ته راځي پس د مرګ او د قیامت نه مخکې نه څوک نشي راتلی دنیا ته. داسې استابه ځینې چې پلان کې راغلی بستان کې راغلی، دا اکثره دا زړې زړې ښځې وایي چې بیګا ولا شهید بابا راغلی او پاس په بنګله ناستو په بلۍ نیغ ناستو داسې دې ټیټ ټیټ کېدو. نو چې شیخ خیرات وغواړي نو سړی مړي مه راواله، پرېږده د خیراتونه کوه صدقې کوه خو مړي مه راواله. مړي لاړه وان انهم الیهم لا یرجعون. قرآن وایي دام هلاک شوي خلق به دي موجوده او ته نه راواپس کېږي. امام قرطبي خو دغسې عبارت لیکلی وان کل لما جمیع لدینا محضرون. وان کلن دا کلن کې تنین عوض د مضاف الیه نه دی او لما په معنا د الا سره دی. وان کلن لاوی او نه به دا ټول مخلوق الا لدینا الا جميع. جميع په معنا د مجموع سره دی، فعیل په معنا د مفعول. وان کل الخلائق نه به دا ټول خلق الا مجموع لدینا محضرون، مگر جمع کړي شوی به بن سره حاضر کړي شوی. نو آیت لهم الارض المیتة احییناها، دا دلائل عقلیه دي د پاره د اثبات توحید. و آیت لهم لوی دلیل د توحید د خلقو د پاره زمکه ده. المیتة چې کوم او چې زمکه یې حینا له مګرا تزکو و اخرجنا منها من غرو بازو د زمکه کې حبان دانی فمنو یاکلون د دین دی خوري وجعلنا فيها لو من غرزول په دې زمکه کې جناتین باغونه من نخیل د خرماو و عنب د انګور و فجرنا فيها من العيون او موږ رواني کړی دی په دې زمکه باندې چې نه ليأكلوا چې دې لپاره چې خوري داخلك من ثمره میوه دې مذکور. ثمره کې هي ضمیر راځي د مذکور ته یا هي ضمیر راځي د الله ته. من ثمره میوه د الله وما عملته دا مای موصوله کوي یو چې دا خلق میوي وخوري و معاملته او بلغه چې جوړي ايديم لاسونه د دوی د میوونه جسونه جوړي کنه جسونه خوري یا دا مای نافیه کوي و ما عملته او نه دي جوړی کړي دا میوي ايديم لاسونه د دوی. افلا یشکرون ولی شکر نه ادا کوي په توحید منلو سره. سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاکی دا الله پاک دا چې د پاره پیدا کړی دي قسمونه ټول، هر شي قسمونه الله پیدا کړی دي د مخلوقاتو. مما تنبت الارض چې زرغونوي ازمکا ومن انفسهم او د نفسونو د دوینه ومما لا يعلمون وا چې دوی نه پیژني. قیامت پر خو ډیر هغه سره روان دي چې خلکو نه پیژند هغه وخت. وآیت لهم ولین خد توحید د خلکو د پاره شپه ده نسل خو منهن نهاره. الله وراکاګو موږ د دې شپې نه ورځ لکه څنګه چې هغه د مار پوستکه ووزي مارنه یا څاروینه پوستکه ووزي. فاذا هم مسلمون بدی وکړي دوی په تیار کې وي والشمس تجري مر روان دي لمستقر لها وخت مقرر دغه ته دان مر روان دي وخت مقرر دغه ته. نو په دې جمله یو سوال دی چې دلته قران کې وایي چې والشمس تجري مر روان دي او په حدیث پاک کې خوراغلی دي چې پیغمبر علی السلام فرمایي و دان مر روزانه چې کله الته په مغرب کې پریوزي نو ال طرف رب ته سجده ولګي او چې سجده ولګي نو بیا را پورته شي اجازه وغواړي. نو دلته وایي چې مر روان دی او شمس تجری روان دی او په حدیث کې راغلی چې د سجده کوي. نو ګوري جریان خو د سجدي سره منافي دی ځکه سجده کې سکوني جریان کې حرکتي نو سکون او حرکت خو منافي دي سره. جواب دا حدیث کې چې راغلی چې د انمر سجده کوي د اغي سجدي نه دا زما واست سجده مراد نه ده. د اغي سجدي نه مطلب انقیاد دی د الله د حکم انقیاد ته مقصد دی. سجده کوي یعنی رب ته منقاد ده. ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزا ته زور ور دی علم والا دی. والقمر او سپوږمۍ قدرناه منګ اندازه کړی دی تعالی منازل منزلونه دي سپوږمۍ خپل منزلونه دي یعنی چې کوم ځای کې روزانه په میاش کې راخیږي 28 منزله دي سپوږمۍ دي ښا حتی عاد کالعرجون القدیم حتی کې ورځيږي سپوږمۍ په شان د څنګه دي کجوري زړې. تاسو که خیال کړئ سپوږمۍ په 14 کې د تعامل بدر شي خو د میاشتې په اخر کې د سینری شي لکه دغه کجوري زړه څنګه هغه زړه نو شاخ لخت وګوري کله زړه شي وچه شي به سینری شي او کګش. لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر او نه د انمر ينبغي لا شمس نه د انمر ينبغي لها آسان د انمر د پاره ان تدرك القمر چرالان دي کې سپوږمۍ طالبہ د سپوږمۍ حرکت تنمر نه تیز دی
د سپوږمۍ حرکت د لمر نه تیز دی. لکه مخکې ما ویلي وو چې په هر 100 کلو کې 3 کاله قمري حساب د شمسي حساب نه مخکې ځي په هر 100 کلو کې. نو د قمري حساب د قمر سیر د قمر تیز دی د سیر د شمس نه، او د قمر تعلق شپې سره دی او د شمس تعلق ورځ سره دی. نو لمر نشي کولای چې د قمر هغه رفتار راګیر کی را لاندې کی، نو د دې وجې نه ورځ په شپه نشي مخکې کېدی، ځکه د شپې تعلق ملته لمر سره دی که نه. نشو پوه په خبره. لمر نشي کولای چې سپوږمۍ راګیر کی، نو بیا دلته د لمر تعلق د ورځ سره دی، د سپوږمۍ تعلق چا سره دی؟ د شپې سره. نو څنګه چې لمر سپوږمۍ حرکت نشي ګیرولای، نو دغه چې ورځ د شپې نه نشي مخکې کېدلی، ځکه چې ورځ د شپې نه مخکې شي، خو دا به دا معنا شي لکه لمر چې د سپوږمۍ نه مخکې شي. او حالانکه د حرکت قمر تیز دی. په هر 100 کلو کې ما مخکې دا خبره کړې وه چې د قمري حساب د شمسي حساب نه 3 کاله مخکې ځي. لا شمس ينبغي لها مرتنه دي آسانه ان تدرك القمر چرالاندې کې حرکت سپوږمۍ ولا الليل نو شپه هم نه د سابق النهار چې مخکې شي د ورځې نه. شپه د ورځې نه نشي مخکې کېدی. اول ګورې شپه بیا ورځې، مثلا نن ورځ د اتوار ده او بیګا شپه هم د اتوار وکنه، اول شپه به اوس ورځ ده، د سینه ده چې اوس ورځ د اتوار ده نو بیګا ته شپه به د اتوار راځي. شپه مشره ده ورځ کشره ده. وکل فی فلک یسبحون او دا ټول نمرو سپوږمۍ ستوري دا ټول چې دی فی فلکن په زید ګرځیدلو کې یسبحون لامبو وهي چکر وهي. دا اسمانونو لاندې افلاک دي. اسمانونو یو خو اسمان دی، اسمان خو 1500 کاله مزل دی. اسمان لاندې افلاک دي چې ته مدارونه وي زید ګرځیدلو د ستورو سیاراتو. دا نمرو سپوږمۍ او ستوري دا ټول اسمان لاندې دي. لاندې د دې لپاره خپل افلاک دي، مدارونه دي. اخی داسې مثال دی لکه د حوضونه، یو ځای کې حوض دی او په دې کې د مایان ځي او راځي، دقسې د دوی مدارونه دي او د سیارات په دې کې شی کوي لامبو وهي. او خو دې لامبو وهلو کې هم دې ته اشاره ده چې مطلب د دوی په سیر کې څه تکلیف نه وي. وآیت لهم لویه نښه د توحید د خلکو دپاره ده انا حملنا الله یې موږ پورته کړي وو ذریتهم نسل د دوی. ذریت څه معنا؟ نسل. فی الفلک المشحون په کشتۍ ډکه کړی شوې کې هغه د نوح علیه السلام کشتۍ ته اشاره کوي. الله وایي دا ستاسو نسل هغه ځای کې ما پورته کړی و. رښتیا زمونږ دا نسل خو د نوح علیه السلام نه جوړ شوی دی. او نوح علیه السلام سره کشتۍ کې موږ ټول سوارو که نه، په ضمن د کشتۍ کې و. وخلقنا لهم من مثله الله موږ پیدا کړي دي د خلکو ته من مثله په شان دا کشتۍ د نوح علیه السلام ما یرکبونه چې دوی پکې سورلي کوي. نو استاد د دنیا کې چې څومره لانچونه او جهازونه او تیاری دا ټول په مرکبون کې داخلي دي. الله وی دا کشته غونې موتري سولې پیدا کړې دي خلکو ته. و ان نشأ نغرقهم الله وی کچيري منګه غواړو نو غرق بکو داخله کا چې ته به غرق طالبہ په کشته کې کنه غرق په کشته کې راځي سمندر کې باچا مولوی شه ګور ورته. و ان نشأ الله وی کچيري منګه غواړو نو غرقهم داخله به غرق په سبب د شرک سره فلا صریخا نبی فریاد رس لهم دوی کشته به غرق یو فریاد رس بنی نه ولا هم ينقذون او نه مونږ اخلاص دي شي نو بچ کې دي شي چې ته اخلاص شي څوک به اخلاص کی. او طالب ګوري فلا صریخه دا لاینه په جنس ته صریخه اسم ده شمه کې دی ویلی نه امیر کې ورکوټي کتابو کې لاینه په جنس او صریخه اسم لکلا رجل فی الدار جنس سړی کور کې نشته. فلا صریخ لهم جنس فریاد رس به نه جنس فریاد رس. نو معلومیږي دا خبره رب وی چې کشته درته غرق کم جنس فریاد رستی نشته، نه دی ملائکه نه دی پیغمبر نه دی ولی او نه دی بلکم څوک. الکه کوم کشته خو پیر بابا نه ورېستلې وکړه مشهوره قصه ده. 12 کاله بعد رېستلې و چې 12 کاله د شکار کشته و او پغه کې ډاکټر صاحب دغه بار ودا جنجو پکې وراوه او کې ډولم شروع او بس एकदम کشته خکته کی وته چې کی وته نو 12 کاله بعد پیر بابا په چا خبر کی چې لاس ورکوس کې راوچته کړ او چې راوچته کړ ډول پکې ما سیوال کېدو. هغه د خلق سورته یاسین منی کني منی سورته یاسین کې الله وایي چې وای نشان اورقهما کومنګ او غاړو دا کشته به در تغر کو کشته به در غر کو کشته به ډوب شي. فلا صریخ لهم الله هیڅ فریاد درس نشته دی دوی ولی پیر بابا ده کنه
لکه قرآن یې نشته د دوی شته ناشنا خلک دي قرآن سره د کی وهي ولا هم ينقذون او نه خلاصېدلی شي خلاصېدی نه شي او څوک خلاص کی الا رحمتن دا الا رحمتن د دې نه عبارت سی ولیکه چې الله ګوره سره و ان شأن نغرقهم کمه خوخه وشي غرقومم خو الا استثناء منقطع ده الا یعنی لم نشأ ذلك لكن لم نشأ ذلك دا مخوخه نه ده شوی تاسو نه غرقو رحمت منا دا خو زموږ رحمت دی نو ومتعنا او د مزي ورکول دی الهي نه وخت پورې الله ټیمه پورې وخت درکې چې زه سړیا ګرځه خلاص کبه به حساب یو وخت منی واذا قيل لهم اتقوا او کله به چې ویلې شو د کافرانو ته چې تاسو ویریږئ ما بین ایدیکم دا هغه عذاب نه چې کوم تاسو مخکې دی او ما خلفکم ورستو ما بین ایدیکم طالب د اخرت دی ما خلفکم د دنیا دی نو د دې و اذا قيل لهم دا ټول جمله شرط دی جزای محذوفه ده اعرضوا جزای څه شو اعرضوا چې ورته ویلې شو چې د مخکې ورستو عذاب نه ویریږئ اعرضوا احراز وکړو لعلکم ترحمون دې پر پتا سره رحم کولې شي وما تأتيه من آیات نراجی دی خلکو ته څنګه نه خو درب دوینه الا كانوا عنها موردین مگر دوی ته نه راز کوونکې دي واذا قيل لهما او کله بچ ویلې شو دي کافرانو ته انفقوا تاسو خرچ کوئ مما رزقكم الله اج تاسو تعالی چروجي درکړي دا قال الذين كفروا يلي بکافرانو للذين امنوا فبارد هغه مؤمنانو کې چې دوی ته به د انفاق امر وکي ویلې به څه انطعمو آیا موږ خوراک ورکو من لو شاء الله اطعمه هغه چاته کله وخت ویلا به خوراک ورکړی وای کنه دا یې ګوره مشکل دی سوچ پې کوه وی کله به چې کافرانو ته ویلې شو چې ته یو مسلمان مسکین فقیر سره چی وکه انفاق وکه کومک وکه نو کافر به څه جواب کو وی زه څنګه هغه چاته خوراک ورکم هغه فقیر ته کله وخت وی خاله به ورکړی وای کنه آیلا نه ورکې زی ورکم اوس په دې کې دوه خبرې مهمې دي یو خبره خدا مهمه ده چې کافر ته څنګه ویل کېږي چې انفقو تاسو انفاق وکئ کافر کار څومره انفاق وکي مولوی صاحب چې ایمان او توحید چا کې نه لغې انفاق قبليږي یو کافر ته وی چې انفقو تاسو انفاق وکئ ور انفاق خو عمل دی عمل کله قبليږي چې سړی کې ایمان توحیدي نه سړی کې ایمان او توحید نشته او ورته چې انفقو دې ته جواب وره جواب دا دی چې اصلا کې کافر خو د غیر الله په نامه نه باندې مالونه ورکوي کنه نظرونه د غیر الله خو کوي کنه شرک شو کنه نو ورته وی چې انفقو د الله په نامه خرج کړي غیر الله په نامه شرک یا د شرک مکوه دا مسله د عقیده ده دا حکم د سینه چې د عملی خبره ده د غیر الله په نامه نظرونه ورکول نو شرک شو او مؤمنانو به ورته ویل چې انفقو خرج تعالی په نامه وکړه دا شرک مکوه نو دا په ځمن کې یو قسم د ایمان دعوت دی کنه دی قال الذين كفروا كافرون بویلی للذین امنوا هغه خلکو ته به ویل چې ایمان والا دي یعنی هغه ایمان والا چې چا به ورته ویلی و چې تاسو څه وکئ انفاق خرچ وکئ د کافر جواب بداو انو تعمو آیا خوراک ورکړو من هغه چاته لو یشاء الله اطعمه خو کاله غوښته ویلا به خپل خوراک ورکړی وای کنه دی مسکین ته الله نه ورکې زوی ورکوم د دې جملې څه مطلب دی ګوره د دې یو مطلب دا دی چې د کافرانو به د مسلمانانو نه اورید چې الله خالق دی رازق دی کنه الله رازق دی نو چې کله به مؤمنانو د کافر ته ویلي چې کافر ته ودی سړی ته انفاق خرچه ورکا نو د به ویلي د کافر ویلي چې ته مسلمان په خپل لګی چې الله رازق دی لو یشاء الله کاله غوښته وي خو الله بروزي ورکړی وای کنه یعنی د یو قسم ته په دې مسلمان رد کولو چې ګور الله رازق نه دی نو کاله رازق وي خو ورکړی به وای کنه د کفر خبره ده کنه او کافر د کفر خبره به خود کوي دوی مقصد یې داو چې کافرانو به څه ویل ابن عتیه مفسر وای وی کافرانو به ویلي چې تاسو مسلمانان وای چې هر څه د الله په اراده کیږي تاسو مسلمانان او تبلیغیان وای چې هر څه د الله په اراده کیږي تاسو وای کنه چې هر څه د الله نه کیدو یقین نو چې ته مسلمان وای چې هر څه د الله په مشیت او اراده دي نو خو مونږ هم د الله سره موافقت کو مونږ هم چې شي کو الله سره موافقت کو اوس چې ارڅ د الله په اراده دي د مسکین ته خوراک نه ورکي د فقیر ته خوراک نه ورکي منګ هم د الله سره موافقت کوو منګ هم نه ورکو د جبه خبره کوله منګ هم الله سره موافقت کوو منګ هم خوراک نه ورکو به امام قرطبي دلته واقعا نقل کړي یو باندې چې سړیو هغه خانو
هغه چې ته په سارا کې څرول نو چې کوم د سرب خوانو د دې خشنو شنو غاګانو کې څرول کوم چې ټپ ټپ خوار خوانو چې په لار باندې شوتل هغه شاړې ځکه درولي وچ دغه ځکه چې غیا بنوه چا ورته چې بنده چې ماما دا والی هغه ویلې وی ګوره الله چې چاته عزت ورکړي موږ به عزت ورکو چې چا الله چاته عزت ورکړي موږ به عزت وکړو دغه وخان سر سر دی الله عزت ورکړي موږ په شنو شو غاګانو سره دغه وخان خوار دی الله عزت ورکړي موږ په شاړو کې پری نو دی کافرانو به ویلي چې موږ الله سره موافقت کوو حالانکه دا دواړه خبرې د جهل وي چې دا اوله خبره څنګه وه چې تاسو وی چې الله رازق دی نو موږ ځکه نه ورکو یا موږ الله سره موافقت کوو دا دواړه خبرې د جهل وي د جهل ته بندای مخلوقی او د ځان سره د خالق او کې د خالق کارونه ای مخلوق او کې د خالق کارونه د جهلو یو درې معنی لیکلې جیوا وی چې دی خلکو بده سی ویلې یعنی دا د دې خلکو مقصد خو صحیح کنه چې کاله وخت به روزي به ورکړي وي دا خبره خو نفس الامر کې صحیح ده چې الله وخت به سړي ته به روزي ورکړي وي د مسکین خو الله نه دی خو نه دا ورکړي خبره صحیح وا خو کلمه حق اريد بها الباطل خبره صحیح ده خو مقصد باطل دی د دو مقصد دا خبره دوی صحیح کوله خو دوی ته یو باطل مقصد خو هغه ده چې دی بخیلانو چاته څور کول نه نو دا باندې کوله نه پوهیږي نو بخیل سره باندې کوي کنه راځي خیره ان انتم الا فی ضلال مبین دا د چا کلام دی دا د مؤمنانو کلام دی چې دی کافرو ته ویل چې تاسو خو نه گمراهان ښکارئ یا دا د کفارو کلامو چې کفارو به بيدی مسلمانانو ته ویلي چې ګوره الله نه ور کوي تماته وی چې خوراک ورکا نو تاسو خو نه گمراهان په موږ باندې د الله د مشیت خلاف کار کوي ويقولون دو ویلی متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت کې چې تاسو لښتونی استئ ما ينظرون له د انتظار نو باسي الا صيحه واحده مگر دې چغي وي یو چغه براش قیامت ته مراد طالبه اوله شپېلې تاخذهم داخلك بونی سي دا شپېلې وهم يخصمون او دې به جګړې کوي ای جګړې مطلب دا دی چې نه د دنیا په کارونو کې به مشغولي او یو بل سره به په خصومتونو کې او قیامت په پیراش لګ متوجه شې جاته وې داخله کې انتظار نه کوي مگر صيحه واحده ته وی چغې ته دې صحیح مراد شه دي اوله شپېلې تاخذهم دا اوله شپېلې چې راشي داخله به ونیسي وهم يخصمون په داسې حال کې چې داخله به جګړې کوي جګړو نه مطلب دی چې د دنیا په کارونو کې به سره مشغول یو جګړو باندې باختي اوس هم بازار ته ورشه کنه بس عمل ته مباحثې دی او جګړې دي تقص به جګړو باختي د امام قرطبي صاحب دلته وګدا خبر لیکلې حدیث فاکر نقل کړي رسول الله مبارک فرمایلی دي وای چې قیامت قائميږي اول شپېلې وهل کېږي نو ودا به د سی وخت چې ورجلان قد نشرا وی یو دو سړي په دکان کې ناشتي او درخت په دکان کې د جامې سره غړولي لکه یو دکاندار ته وای چې وروره درخت په 2 روپۍ دی اختر را روان دی بچو ته می جامې کوم لا دا جامې به بي تکت کړي نه چې شپېلې پیرا اوله شو قیامت په قائم شي یو بل سړی به هغه به د خپل مال د پاره یو حوض د اوبو اخور جوړي او هغه ته به د سیمټو پلاستر ور کړي به اوبه به لا پکې نه اچولي مال به نه پې نه اوبه کړي چې قیامت په قائم شي شپېلې پیرا اوله شي و یو بل سړی به هغه په دکان کې ناشتي دا ترازو به ور سره تلا او په دې تلا کې به یو شی اچولې چې وسه پچا خرڅ کی لا دا د ترازو پټ به پلاس کې پورته کړي نه چې شپېلې اوله شي قیامت په قائم شي یو بل سړی به هغه به روټي تناستي دی روټي دا مړی او کپ دا کپ به پلاس کې نیولې له خلیته به رسولې نه چې شپېلې په اول شي قیامت په قائم شي وهم يخصمون دی بلګي په خپل کارونو کې مشغول دغه حالات کې په شپېلې ولش فلا یستطيعون توصیه به وسنه دي خلکو د وصیت کولو به وصیت نشي کوله چې باندې ما په خیرات وکي ولا الى اهلهم يرجعون ان بخلو کورونو تر واپس کېدلی شي بک بازار کې به مړ پروت یو که په خار کې او که په کور کې دا خاول شپېلې شو ونفخ فی الصور او پکې به کولې شي په شپېلې کې دا سور دویمه نفخه ده دویمه شپېلې فایزاهم من الاجداث په دې وخت کې به داخلك د قبرونو نه ال عربهم په طرف در باندې سلون منډي وي ورزغلی با دویمه شپېلې سره به خلک د قبرونو نه رب طرف ته ورزغلی ښا قالو به بدوی وای دا کافرانه
یا ویلها و یا ویلنا هی تبیدا من با سنا چارا پورته کړو من مرقدنا د دې خوابګانه دا مونږ خو پکې ودو د دې ودو د خوابګا د زنه چارا پاتولو هاذا موعد الرحمن وصدق المرسلون دا کافران بخپلو کې اووي چې وی دا خو هغه واده و چې رحمان کړي و رښتیا ویلي و پیغمبرانو یا دا قول د ملائکو دی ملائک به ورته وی چې دا هغه واده و چې رحمان کړي و رښتیا ویلي و پیغمبرانو خو په دې کې اشکال دی کافران چې کله د دویمې شپېلې سره راپورته شي نو بیا به وایي چې من بعثنا من مرقدنا منګه د دې خوب د ځای نه چا راپاڅو مرقد د خوب ځای ته وایي نو سوال دا دی چې ولې دا کافر په دې قبر کې لکه چې ودو نه خو په ګروزونو وال کېدو دی ورته مرقد د خوب ځای وایي خوب خو د آرام ځای نو د دې دپاره یو جواب عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ عبدالله بن عباس رضی الله عنه نظریه ده وې دا اول شپېلې چې اول شي او زمکه او اسمانونه ټول درهم برهم نظام ختم شي نو تر دویمې شپېلې پورې چې 40 کاله منځ کې فاصله ده عذاب بنئ شي بنئ عذاب نو چې دویمې شپېلې اول شي نو قیامت کې به کافر را پورته شي نو 40 کاله خوب کړي کنه ځکه وي مرقد وي او دیم جواب ده چې کافر ته همیشه ګروزونه دي خو د قیامت دا ورځې سختی او حول چې ادراک او محسوس کی نو د قبر تکلیفونه به ورته بالکل خوابگاه ښکاره شي ځکه وایي چې دا خو مرقد و مرقد عذابونه خو شروع شو ان كانت الا صيحه واحده ندا ان كانت ندا نفخه ثانیه کانت کی ضمیر نفخی ثانیه تراجی ده دوی مشپلای مگر دا یو چغه یو ده فاذا هم جميعا الله په دې وخت دا خلق لدینا موږ سره به محضرون حاضر کړي شي وي فالیوم لا تظلم نفس په دې ورځ باندې ظلم نشي کېدلی په نفس باندې شین ظلم ولا تزون تاسو ته بدل نشي درکولای سزا الا ما کنتم تعملون مگر تاسو کوم امرونه کوي ان اصحاب الجنه یقینا چې د جنت والا خلک چې دی فی شغلنا دوی په مشغولتیا کې فاکهونه خوشاله بوي خوشاله نو شغل مشغولتیا د جنت د ټولو نعمتونو ده او د زنانو هغه سره یو ځای کېدل او هم بستری د حورو سره دا ټول پکې داخلي دي لکه شغل ځنې معنا کوي چې د پیولو جنکو سره ملاوېدل دي نو دا ټول د دې مصداق جوړې دي شي هم دوی به دا جنتیان او ازواجهم او د دې بیبیانې وا فی ظلال دا پسیرو کې وي سفیری د جنت چې آلته په جنت کې به مسویری د جنت ته ونی علی لارای کې په پالنګونو باندې موتکیون تکیګانی وهلی وي وهون کې وي دوی د پاره په جنت کې فاکهتون میوي وي او دوی د پاره به ما هغه څه یدعون چې دوی غواړي سلام قولا من رب الرحیم سوچ کوي ترکیب ته سلام بوي وینا د طرفه د رب نه چې رحیم دی دا سلامون ولی مرفوع دی دا طالب ځکه مرفوع دی چې دا خبر د مبتدا محذوفی دی خبری محذوف دی مبتدا د خبری محذوف دی نو د څه بشي لهم سلامون لهما سلامون قولا ولی منصوب دی مفعول مطلق ته فعل مقدره دی یقال قولا من رب الرحیم او به دا یقال قولا طول موصوف صفت ته پر د سلامون دی لهم سلامون جنتیانو ته سلامونه دي هغه سلامونه چی شه دي یقال قولا من رب الرحیم یا دا سلامونه د ما يدعون څخه بدل دي ما يدعون هغه چې د خلق غواړي نه چی شه دي سلامونه یا سلامون د مبتدا خبر ترو باسي خبرې کوي تحیتهم سلامنا پیشکشی بی سلامونی وامتازو اليوم ایوها المجرمون د دې وامتازون مخکې فعل پټ دی یقولو للکفرته الله به کافرانو ته وایي جدا شي ایوها المجرمون ایوها المجرمون ای مجرمانو بیل ودرېږئ الم احد الیکم ایما لوز امر نو کړي حکم می نو کړي تاسو ته یا بنی آدم د آدم بچانو الله تعبدو چې تاسو بندګی نه کوئ شیطان ته انه لکم عدو مبین دا شیطان سره دشمن دی ظاهرا شیطان ته بندګی دا معنا
چې د شیطان د اطاعت ته وجنه غیر الله ته بندگی دا د شوله ک شیطان ته بندگی وان یعبدونی او تاسو به عبادت بندگی خاص ماته کوي هاذا صراط مستقیم دا لار برابر ده ولقد اضل منکم یقینا دی شیطان گمراه کړي تاسو نه جبلن کثیرن دلډيره جبلن مفسرین ګوره جبل غرته وای کنه معنی دا ده چې شیطان د غره غوندي خلک را نړولې دی او په شرک اخته کړي دا سلوبي پی کړي دي لکه ماشومان چې په پاندوس کلوبي کوي یقینا گمراه کړي تاسو نه دی ابلیس شیطان ډیر جبلن کثیرن دلډيره افلم تکونو تعقلون ایا تاسو ولید عقل نه کار نه اخلي هذه جهنم الذي الله ورته دا جهنم هغه دی کنتم تودون چې تاسو وعده کېدل شو اسلام اليوم ورنه وزنن رز بما کنتم تکفرون سود دې سره تاسو کفر کولو اليوم نختم على افواههم الله وی نن ورځ به موږ مهر لګو استاد په خلو باندې خبرې به کوي موږ سره لا سنوا او گواهی به ور کوي په خې پای باندې دې کوم کارونه کول ګوري طالب دا په خلو باندې مهر ورته کله لګي وی کله چې قیامت پورز باندې کافران د خپل کفر او شرک نه منکر شي لکه مخکې تیر شو سوره حامیم سجده کې ویلو چې والله ربنا ما كنا من خو شرک نه دی کړی نو الله به په دې خلی ورته مهر ولګي چې ته ودرېږه اوس په دې معلوم کو چې تا شرک کړی کده نه دی کړی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ګوري طالب جان تاسو سوچو کوي نختمو کومه صيغه ده متکلم د ختم نسبت الله ته شوه او د تکلم او تشهدو نسبت لاسونو په خو ته شوه دی کې دې ته اشاره ده چې دا ختم د الله د طرفه په دوی جبري دی خدا کلام او شهادت تلاسو په خو دا بیا جبري نه دی دا جزائي دی نو ځکه د ختم نسبت الله ځان ته کړي دویمه خبره الله وی چې لاسونه به خبري کوي او پخې به گواهی ور کوي نو دا لاسونه پخې او دا نه لاسونه خبري پخې گواهی د پخې گواهی ولی ور کوي وې ځکه چې انسان اکثره کارونه په لاسو کوي او چې کله کم کار په لاس کې خو پخې د سره تلی کنه نو پخې شواهد شوي دریم سوال پیدا کیږي چې دا لاسونو په خو شهادت خو په کار د صحیح نشي ځکه چې د لاسونو په خو ګناهونه کړی دي دا فاسقان دي او د فاسق گواهی قابل قبول نه ده جواب د لاسونو په خو چې کوم ګناه کړی دی په خپل اختیار نه ده کړی غیر اختیاري او په چا چې غیر اختیاري څو ګناه څوک کوي نو هغه فاسق نه جوړیږي نو دغه گواهی قبليږي او دویم جواب ادا دی چې د لاسونو د پخو پر رد شهادت کې قبول شهادت ضمنن پروت دی د دې پر رد شهادت کې قبول شهادت تنه نه پروت دی او هغه دسي چې دا پخې په قیامت کې گواهی ور کوي او د لاسونو خبري کوي نو توس دسي وای چې د لاسونو چې دا لاسونو پخې چې دا پخې چې گواهی قیامت کې ور کوي دا رښتیا گواهی ده که د دروغ ده که د رښتیا گواهی شي نو خو جرم ثابت شو او کدا پخې دروغ وای نو خو چې دروغ گواهی ورکی خو معلومیږي چې الته دنیا کې هم ګناه کړي کنه نو خو به تخپل مجرم ثابت شو نو د دوی پر رد د گواهی کې قبول د گواهی ضمنن پروت دی ولو نشاء لطمسنا على اعينهما دا تخفیف الله وی کچېری منګه غواړو لطمسنا ورانی وکړو على اعينهم سترګې د دوی دا سترګې ودی ورانی کما نو سترګو رانول دي چې سترګې دې بالکل ختمي کی الله وی فاستبقوا الصراط نو به بدوی مخ کی لارې ته فانا یبصرون څنګه بلیدل کوي چې سترګې دې ورانی شنو چې شی وو ګوري ولو نشاء الله وی کومګو غواړو لمسخناهم من به شکل بدل کو دوی علی مکانتهم پخپل ځای بناسته ومن ته بدی کاڼه کما شکل بدی بدل کم کاڼه بشي بوټه بشي فمستطاعوا مضيا به وسنی مضيا دتلو ولا يرجعون ون د واپس راتلو نه به مخ کې تلی شي نه به ورسته راتلی شي عمل ته بځې پځې باندې شکل بدی مسخ شوی ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن هاغه سړی نعمره الله چې موږ ولې عمر زیات کو نو نکسو نو به کمزوري راولو في الخلق په اعضاء د دکی پاندامونو د دکی एकम सड़ी چې عمر زیات کو الله به اندامونه کمزوري کو رښتیا د بوډاګانې سره شلو کلو چی هغه په خیم کار نه کوي سترګې کار نه کوي ملایم خوږيږي ها
نه د هو اعضای ورته کمزوري کړ کنه ومن هغه څوک نو عمر هو الله یا چې موږ ولا عمر ورزيات کو نو نکسه بیا کمزوري را ولو فی الخلق په اندامونو د دکی افلا یعقلون دوی ولی عقل نه کار نه اخلي وما علمناه الشعر وما ينبغي له دي توي صدق الرسول وما علمناه الشعر الله یې موږ نه دی خودلې دی محمد علی السلام ته شعر جوړولا علمناه شعر څه معنا ده شعر جوړول وما ينبغي له او مناسب هم ندی رسول الله سره شعر جوړول ګوري مولانا د شعر جوړول ورته نه دی خودلی الله وای زکه چې د شعر جوړول یو تکلیف غواړي ایته بناستیو نسوار بدی ورته چولی یو شعر جوړو ما تکلیف غواړي سوچونه غواړي او البته قران کې الله د نبی په صفاتو کې فرمایي و ما ان من المتکلفین از متکلفینو کې نه او ما ينبغي له مناسبه هم نه ده د پیغمبر د شان سره شعر ولی مناسبه نه ده ځکه چې د شعر او شاعری اکثره خبري په خیالاتو بنای خیالات واهیات اکثره په کیچا خبره بس دروغي او د رسول الله مبارک ټولي خبري نفس الامری واقعي دي هغه تش خیالي خبره نه دي البته یو سوال به پیدا کیږي په غزوه حنین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کافرانو سره په جنگ کیو نو دا الفاظ د مبارک علیه السلام د خلینه اوته انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وې زه نبی ما دروغ پکې نشتا زه ګوره د عبد المطلب بچی ما زه هغه شجاع بهادر سره نو سوال دا دی چې دا خو رسول الله شعر ویلې دی اول تعالی وایي چې موږ ورته شعر نه دی خودلې جواب دا رسول الله مبارک چې دا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب ویلې دی دای اسی الفاظ مسجع شو د رسول الله مبارک د خوانه پدې کې د جوړولو هیڅ تکلیف نه دراغله دا خاصی کله کله سره خبرو کې طرز کې برابر راشي شیر نه دی شیر خودی ته چې هغه د پر تلک سوچ خو بکې کنه لکه مخکې ویلې چې ته به خامخ نه سواره چي نو کله چې یو لفظ تانه په غیر د قصد او ارادي د شیر صادر شي نو بیا هغه ته خلق شیر نه وای ایت خلق رجز و رجز یو شیر یو رجزی چې کله د طالبہ یو شیر جوړولو ته اراده وکړه نو هغه د جوړ کې ان شو شیر او که اراده دی نو او اس یو خال فاز د خلینه راوت او مقفا مسجا وای ته شوی رجز ان هو ان دا قران الا ذکرن مگر دا نصیحت او قران د ښکارا لینذر من کان دی ته وی حکمت انزال قران د نازلېدل حکمت څو لینذر چې دا قران به یروي لینذر دا قران به یری من هغه څوک کان حین چې ژوند دی وي زړه ده الکه طالب سم من هغه څوک به قران یری کان حین چې ژوند دی وي حین قلبه ژوند دی زړه چې د چا زړه ژوند دی داخله قران یری یو سړی چې زړه مهر شوی مر شوی ختم پی لګیدلې هغه ته قران به یره نشي ورکول او خو دیر شوی د چانزر ته ملونتن جرم لایمنو ويحق القول على الكافرين او پرکی به فیصله په کافرانو باندې اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا ایا نو ګوري دا خلق الله موږ پیدا کړی دوی د پاره مما عملت ايدينا هغه چې پیدا جوړ کړی دي لاسونو زمونږه ان پیدا کړی لاسونو زمونږ انعاما سروي فهم لها مالکون دوی دغه مالکان دي دا سروي خو الله ما درته پیدا کړی دي وذللناها لهما او تابع کړي مودي دا سروي دوی د پاره فمنها نو بازي د چارونه رکوبهم د دوی سورلی دا دوی په سوريږي مرکوب ومنها یاکلون بازي تني خوري ولهم فی او دوی د پاره په چارو کې منافع او فیدی دي او مشارب او د سکلو چیزونه دي د سکلو چیزونه دي پي او ماستاو شوداو افلا یشکرون ولی شکر نه ادا کوي واتخذوا زجر ده په شرک او مشرک نیولې دي خلکو سیوا دي الله نه الها نور معبودان لعلهم دې د پر ينصرون چې دوی سره مدد وکړي شي نور معبودان نیولې دي ښا چې دوی سره مدد وکړي شي حال دا چې لا استطيعون نصرهم او وسن لري د مدد دوی ولا وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون سوچ کوا وهم لهم د دې تفسیر داده چې دا هم ضمیر راځي کې مشرکان ہوتا او دا لهم ضمیر راځي کې شرکا ہوتا وهما
مشرکان چې دي لهم د خپل شریکانو معبودانو جندن لخر دي محضرون حاضر کړي شوی. دا مشرکانو با اکثر خپل بوتان ساتل الته بدل لخر غونې ورته ولاړو چې د موږ بوت څوک مات نه کی څوک بیزتی ونه کی منجوران وو. یو معنا. دویمه معنا هم ضمیر راجی کوي شرکاو د دوی ته، لهم ضمیر راجی کوي د مشرکانو ته. نو بیا به دا معنا شي قیامت ورځ وهم دا شرکا د دوی چې دي لهم دی مشرکانو د پاره بجندن لخکری قیامت پورت محضرون حاضر کړي شوی د پاره د گواهی. دا شرکا چې کوم مثال اولیاء دي بزرگان دي او چا ورته عبادتونه کړي دا برا پورته شي د قیامت پورت باندې به گواهی ورکړي. څه خلته به وای ما کنتم ایانا تعبدون، زازا سړیا ما نه عبادت نه دی کړي. نو هم دا شرکا د دوی مددګاران لهم پدې مشرکانو جندن لخر به محضرون حاضر کړي شوی د پاره د شهادت چې گواهی پی ورکی چې ما کنتم ایانا تعبدون. فلا يحزنك قولهم خفنین کی پیغمبر تعالی وینا د دوی ان نعلم یقینا من پویګو ما یسرون چې دوی پټوي او ښکارا کوي. اولم ير الانسان اين ګوري د انسان ان خلقناه من پیدا کړی د من نطفه نطفه فاذا هو خصيم مبين. نو په دې وخت کې د انسان جګړه مار دی ښکارا جګړې کوي. ښا تر دې ځا پورې دې سورته سین کې وکرت مبین راغی. او عوام شیخانو کې مشهور دی سورته سین و مبین ده. څو ځای پکې راغی مبین. دی واړو زيو کې د مبین راتللو کې څه اشارات شته. اشارات د شي دی ګوره ورته هغه هر جمله به زرا خلم الته به عبارت لګوم. من مخلوق ته یو خطاب دی ما تفعلونه مکتوب فی امام مبین. الاول اول کې دا ذکر شوی. تاسو چې کوئ دا لیکل شوی دی په هغه کتاب کې چې ښکارا دی لوح محفوظ. 12 نمبر کې دا مبینو. ولسم کې بیاو وانما علینا البلاغ المبین. او په موږ باندې بیا تبلیغ کول دي ښکارا. بیا التپ سری رښتم کې به مبینو. وان ترکنا الدعوه کوم د الله د دین دعوت پری خودو لکنا فی ضلال مبین. بیا ګوره گمراهی کې موږ راځو. بیا وی و 40 نمبر کې به مبینو. وان انکرتم کتا سود الله د توحید انکارو کې لسرتم فی ضلال مبین. بیا به تاسو گمراهانه ګوره. 80 نمبر کې بیا مبینو. ودعی الی الضلال سوق چې گمراهی ته خلق بلی هو عدو مبین. اګور دشمن دی ښکارا. او بیا په 9 کې بیا مبینو. دا معنا ولا وما اقول لكم زچ تاسو ته وایم نو فهو ذکر مبین. دا ذکر دی نصیحت ته ښکارا. او بیا په واو لمبر کې چې دا ستاسو مخ کې پروت اخیری مبین دا دی. نو دې سره ولګو ولا تکونو فی الحق خصیم مبین. او حق کې نه بیا جګړه مار مو جوړیږي چې حق نه مانی. نګویا کې دې ټولو مبینونو کې مونږ ته خطابونه شو. وضرب لنا مثلا او بیانوی دا انسان وضرب لنا بیانوی مونږ د پاره مثلا یو اعتراض. الله وی دا کافران مونږ له اعتراض ذکر کوي. ونسی خلقو ایر کړي د خپل پیدایش. اعتراض څه خلته دی؟ قال دا قال من دا د مثلا د پر تفسیر دی. وای چې مې یو العظام څو بر ژوند کوي دا ډوکی وਹੀ رمیم چې دا زری شي دا ایره ډوکی و څوک را ژوند کوي لا. قل تو ورته جواب وکا یحییها الذی را ژوند کوي به هغه ذات انشا اول مراتین چې پیدا کړی اول کراته. او هو بكل خلق علیم. الله پاک په هر مخلوق باندې چې دی خلق به معنا مخلوق پوی دی. الذي الله غزات جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې ګرځولې د تاسو ته من الشجر الاخضر دشنی ونشنی نار نور تاسو ته الله پاک پښنونه کې اوري خېده. فاذا انتم منه توقدون په دې وخت تاسو د دې نه چې د توقدون اور بلاوي. د دې څه مطلب دی چې الله تعالی تاسو ته پښنونه کې اوري خېده شجر الاخضر. نزنی مفسرین وایي چې اصلا کې دا یو دوه ونی دي په عربو کې چې دی وی ون نوم دی مورح د بل نوم دی غفار. او په دې مورح په غفار کې دا قانون دی مولوی صاحب
وای چې د دې مورخ د ونې نشنا شاخ راغوڅ کا او د مورخ د ونې شین شاخ دا شین شاخ چې څنګه دې سره داسې ولګي ټچ کې بسور والی دا یو دوه ونې دي او په دې کې خبره ته اشاره ده ایمنګ تاسو پښتو کې ماتل دی وی اورو بچا جمع کړي منطق په اصطلاح کې دي ته اجتماع د نقیزیان وي اجتماع د نقیزیان وي محاله ده الله رب العزت قدرت خي چې انسان دا تا ته ګرانه نه چې اورو بنشه جمع کوله دا تا ته منطقي ګرانه ته اجتماع د نقیزیانو ده الله ما ته اسانه ده زاده اورګه شناونه ده ام او بدی هم پکې اور ده جمع کړي مې دي دوار او ځنې علماء وینا اصلا کې په هر شنه بوټي کې چې ده اورشته او د دې دلیل دا ده صرف ان یو ونی او بوټي کې نشته دی چې تعوناب وای موږ پښتو کې خلک وته منخړی وای د مرخړی دی بوټي نه سیوا چې شنه نور په هر شین بوټي کې دغه شته دی اور دې دلیل دا دی وګورئ چې کله پښنه بوټي باندې د بجلی دا لین لوچ راشي نو کرنٹ کوي دا کرنٹ ولی کوي اور سره مخ شته اولئک الذی خلق السماوات والارض آیا نه دی هغه ذات چې پیدا کړی د اسمان نو زمکه به قادر قدرت لرونکي علی ای خلق په دې خبره چې پیدا بکی مثلهم عین دوی مثل په معنا د عین سره دی بلا ولینا وهو الخلاق العلیم الله خپا پیدا کوونکی دی علم والا دی انما امره یقینا چې حکم د الله ازاره د کله چې رادو کې شین یوشي اي يقول له ورتكن شفيكون وشي فسبحان الذي پاکی د الله پاک د پاره بيديه چې پلاستا کې ملکوت کل شین با چې د هر چیزه و الیه ترجعون او خاصه تاسو ورګرځیدل سبحان الله